نو دا خبره یاد ساتئ. اوس چې کومې مسلې مؤلف رحمه الله بیانوي دا درې مسلې، په هغې کې فایده دا ده چې موږ ته به دا واضحه شي چې الله دا مخلوق ولې پیدا کړی دی. د دې دپاره دا مسلې بیانوي. دغه شان د شرک نقصانات او خطره بیانوي چې دا شرک یو ډېر قبیح عمل دی، او دغه شان دې دپاره دا خبره بیانوي چې فرق وشي په منځ د دوستانو د الله کې او په دوستانو د شیطان کې. د الله ځان له دوستان دي او د شیطان ځان له دوستان دي. نو د درې خبرو د زده کولو دپاره دا درې مسلې به زده کړې. په درې مسلو کې دا درې فایدې دي. اولنۍ مسله الاوله، اولنۍ مسله وي دا یاده ساته، زده یې که او بیا پې عمل هم کوه. ان الله خلقنا، چې یقینا الله موږ پیدا کړي یو. موږ چا پیدا کړي یو؟ الله پیدا کړي یو. دا خو واضحه ده چې الله سبحانه وتعالی زمونږ خالق دی. یک یوازې هغه موږ پیدا کړي یو، موږ نیش یو او د نیش نه الله موږ شته کړي یو. او هر عاقل دا خبره مني که هغه مؤمن دی او که هغه کافر دی چې یو خالق موږ پیدا کړي یو. په دې باندې ډېر زیات دلایل دي چې الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو. سمعي دلایل، سمعي دلایل هغه چې قرآن او حدیث کې خو ډک دی. قرآن او حدیث خو د دې نه ډک دي چې موږ چا پیدا کړي یو؟ الله پیدا کړي. لکه سورة الانعام کې الله سوي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجله. الله هغه ذات ته چې تاسو یې پیدا کړي یې د خاورې نه، بیا ستاسو دپاره یو نیټه یې ښودې ده. سورة الحجر کې الله سوي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. الله ما پیدا کړی د انسان د خاورې نه. واضح دي. دا قسمه دلایل خو ډېر زیات دي. دې ته سمعي دلایل وایي. سمعي، سمعي او نقلي دلایل. قرآن او حدیث د دې نه ډک دي چې الله زمونږ خالق دی. دویم قسم دلایل په دې خبره باندې چې الله موږ پیدا کړي یو، عقلي دلایل هم په دې باندې ډېر زیات دي. عقلي دلایل لکه دې طرف ته اشاره شوې ده په سورة الطور کې ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ولې دې مخلوق که یو سړی دا وایي چې زه الله نه یم پیدا کړی، نو ولې د خپل ځان په خپله پیدا کړی دی؟ دا عقلي خبره ده که نه. یو انسان نشتی و چې یو شی نشتی، دا نش ځان څنګه شته کوي؟ دی خو نه و که نه. لکه اوس که یو سړی وایي چې ما ځان په خپله پیدا کړی دی، نو ته خو ویې نه چې ځان دې پیدا کړی دی. د دلیل په دې باندې چې لازم یو خالق شتي چې ته پیدا کړی. هر هغه شی چې پیدا شوی دی خو څوک شتي که نه چې پیدا کړی دی که نه. هر شی خو د ځان نه داسې خو کېدی نه شي نه عاقل دا خبره مني چې دا شی د ځان نه پیدا شوی دی. لکه اوس دا ټیبل دی موږ سره، دا ټیبل موږ ډېر ښایسته ټیبل دی او دا په خپله پیدا شوی دی، په خپله جوړ شوی دی. هېڅوک یې زموږ سره نه مني. نو چې ته دا ټیبل نه مني چې دا په خپله پیدا شوی دی، نو بیا څنګه د دې عظیم مخلوق او د دې انسان په باره کې دا خبره مني چې دی په خپله پیدا شوی دی او د ده خالق نشتی؟ دا خو نه منلو خبره ده. ځکه درې احتمالات دي په عقل کې، درې خبرې راځي، څلورم احتمال بل نشتی. درې احتمالات دي، څلورم نشتی. اولنی یا خو موږ پیدا شوي یو بغیر د خالق نه. اولنی احتمال دا دی. لکه که څوک دا سوچ وکړي چې موږ پیدا شوي یو بغیر د خالق نه، نو دا د نه منلو خبره ده. د عقل خاوند دا نشي منلی چې موږ دی بغیر د خالق نه پیدا شوي یو. موږ په خپله وایو موږ مخلوق یو که نه. مخلوق څه معنی ده؟ پیدا کړی شوی دی. هر شی چې پیدا کړی شوی دی خو چا پیدا کړی دی که نه؟ هر شی چې پیدا کړی شوی دی خو چا پیدا کړی دی؟ نو اوس دا د دهریه خبیثان چې کوم دي او ملحدین چې وایي دا دنیا په خپله پیدا شوې ده، دا یو دماکه وشو او د هغې نه هر څه پیدا شو، ناشنا خبره. دوی ته دا ووایه وایي دا کیمره په خپله جوړه شوې ده، ډېره زبردسته کیمره دی. لکه دا کوم ځای کې وه بس دا چې دماکه وشوه کیمره پیدا شوه، نه مني. نو څنګه ته د سترګې په باره کې دا مني چې دا سترګه بغیر د خالق نه پیدا شوې ده؟ دا کمپیوټر ډېر مزیدار کمپیوټر دی، دا جی په خپله جوړ شوی دا کمپیوټر، نه مني د سره. تا پورې به وخاندي ویتلی ونی شوی که څنګه کمپیوټر د ځان نه پیدا شو؟ نو وایي ته څنګه دا مني چې دا دومره اوچت عقل او ذهن دا دقه شان پیدا شو او خالق یې نه وي؟ د دې مخلوقاتو په باره کې نه مني. اوس یو ښایسته بنګله تا ولیده، ډېره زبردسته بنګله جوړه شوې ده، غاټه بنګله ده، ته پې تېر شوې، یاره ماشاءالله څومره ښایسته بنګله ده چې دا به چا جوړه کړې؟ کس ته ته وایي د دې وایي څوک جوړولو والا نشتي، څوک یې مني؟
هیڅوک یې نه مني. نو اولنی احتمال هغه دا دی چې یا خو موږ بغیر خالق نه پیدا شوي یو او دا غلط احتمال دی، دا د سره هیڅوک نه مني. دویم دا چې موږ په خپله خپل ځانونه پیدا کړي دي. دا دغه اولنۍ نه زیاته ګډه وډه خبره ده. دا دغه اولنۍ نه څه ده؟ زیاته ګډه وډه ده. موږ په خپله خپل ځانونه څنګه پیدا کړو؟ یو مخلوق شتي نه ده سره، نو ده څنګه ځان پیدا کړو؟ خو په هغه ټیم کې شتي نه. نو دریم احتمال چې کوم دی او هغه حقیقي احتمال دی چې زموږ دپاره لازم یو خالق شتي چې موږ یې پیدا کړي وو او هغه الله دی. ورسېدی په دې خبره که نه؟ درې احتمالات دي. کم دي؟ یا خو موږ بغیر خالق نه پیدا شوي او دا د سره هېڅوک نه مني چې د عقل خاوني هغه یې نه مني، او یا موږ په خپل ځانونه پیدا کړي دي او دا خو د دې اولنۍ نه زیاته ګډه وډه ده. او درېیمه څه؟ زموږ دپاره یو خالق شتي چې هغه الله دی. ځکه خو الله وایي که نه هل ام خلقوا من غیر شی، آیا دوی دقې شان پیدا شوي دي؟ ام هم الخالقون، که نه دوی ځانونه خپل ځانونه په خپله پیدا کړي دي. او دواړه د نه منلو خبرې دي. نه د انسانان بغیر خالق نه پیدا شوي دي، نه د مخلوق بغیر خالق نه دی، او نه دی مخلوقاتو په خپل ځانونه پیدا کړي دي. نو دا یاد ساته چې ان الله خلقنا، الله موږ څه یو؟ پیدا کړي یو. ورزقنا، او الله موږ له رزق راکړی. دا خبره مې یاد ساتئ چې رزق راکوونکی موږ ته څوک دی؟ هغه الله دی. ښه رزق ګورئ یوازې د ډوډۍ ورته نه وایي. ګورئ د عوامو چې کله ورته ته رزق ووایې نو ډایرکټ ذهن څه ته لاړ شي؟ ډایرکټ ذهن د خوراک ته ځي، رزق دې ته وایي. نه، هر شی چې د الله له طرف نه موږ ته راکړی شوی دا رزق دی. دا بدن دا رزق دی، روغ صحت دا رزق دی، علم، ایمان، تقوا، عمل، خوراک، څښاک دا ټول رزق دی. دا الله موږ له راکوي. په دې باندې دلایل په قرآن کې خو بې شماره دي. لکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی سوی سورة یونس کې قل من یرزقکم من السماء والارض، هغه څوک دی چې تاسو له رزق درکوي د اسمانونو او د ځمکې؟ یو الله دی چې موږ له رزق راکوي. دغه شان سورة الذاریات کې الله سبحانه وتعالی سوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رزق ورکوونکی دی. په حدیث کې راځي، مشهور حدیث ته موږ څو پیرې بیان کړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دي چې کله په دې ماشوم کې د مور په خېټه کې او په ده کې ساه واچولی شي یا د ساه اچولو وخت یې راشي، نو ثم یبعث الله ملکا، الله په ملایکو کې یو ملک راولیږي، فیؤمر باربع کلمات، الله دې ملک ته د څلورو خبرو امر وکړي چې دا ولیکه. یقال له اکتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعید. څلور خبرې ولیکوي. د ده عمل ولیکه چې دی به څنګه عمل کوي، د ده رزق ولیکه چې ده ته به څومره رزق میلاویږي، څو پورې چې دا رزق ختم کړی نه. یو حدیث کې دا راځي چې څو پورې یو نفس خپل رزق نه ختم کړی که نه، د هغه وخته پورې دنیا نه نشي تللی، خپل رزق به ختموي. چې دا رزق ختم کړی نه که نه، که دا ټوله دنیا را جمع شي د ده په خلاف باندې او د ده وجل غواړي او د ده ختمول غواړي او رزق یې لا پاتې، هېڅوک یې نشي ختمولی، کائنا من کان. الله نه علاوه هېڅوک یې نشي ختمولی، ځکه چې هلته یې څه پاتې دی؟ رزق یې پاتې دی. و اجله، او د ده ژوند ولیکلی شي، د مور په خېټه کې د ده عمر ولیکلی شي چې دی به کله مري. و شقي او سعید، چې دی به بدبخت وي که دی به خوشبخت وي، دا م ولیکلی شي. دا حدیث مې دې دپاره ووایي چې دا دلیل دی په دې باندې چې زموږ رازق څوک دی؟ زموږ رازق الله دی. ښه عقلي دلیل عقل هم دا وایي چې زموږ رازق الله دی. موږ وایو موږ چا پیدا کړي وو؟ الله پیدا کړي. د دې بدن دا سیستم ټول چا جوړ کړی دی؟ الله جوړ کړی. الله ته پته دی چې دا انسان څه ته محتاج دی او دی په څه طریقه باندې ژوند تېرولی شي، نو د هغه ژوند د تېرولو طریقه هم موږ ته دقه الله اسانه کړې ده. هماغه الله موږ له رزق راکوي، هغه الله موږ له هغه څه راکوي چې زموږ دا بدنونه پرې ګزاره کوي، زموږ دا بدنونه پرې روان دي. نو شیخ رحمه الله وایي یاده که دا خبر اولنۍ خبره، دغه اولنۍ ده، خو درې خبرې یادې که که نه. اولنۍ څه ده؟ الله موږ پیدا کړي او موږ له رزق راکړی دی. ولم یترکنا هملا، او موږ یې پالتو نه یو پرېښودي، موږ یې پالتو نه یو پرېښودي چې بس تاسو ما پیدا کړي او زه یې ګرځئ مزې کوئ. په دې خبره ځان پوه کوئ
الله ګوره موږ پلتوني پیدا کړي او نه د الله د شان سره دا خبره ښایي د الله د شان سره دا خبره ښایي چې الله دې دومره لوی دنیا پیدا کړي او د دومره لوی نظام یې روان کړی دی پالتو هسې لوبې کوي الله نه نه الله موږ پالتوني پیدا کړي ایحسب الانسان ان یترک سودا سورة القیامه کې الله وایي که نه ولې وایي د دې انسان څه ګمان دی چې دی به زه دقې شان پرېږدم مزیدي نه به دته امر کومه نه به دې د څه نه منع کومه دی به د خپل خواهشاتو مطابق ژوند تېروي نه افحسبتم انما خلقناکم عبثا ایا ستاسو دا ګمان دی چې ما تاسو پالتو پیدا کړي الله وایي بس ګرځئ بچي پیدا کوئ شهوت پوره کوئ خېټې ډکوئ او خبره ختمه شوه نه نه د دې دپاره خو موږ نه یو پیدا الله موږ بغیر د حکمت نه د الله کار د حکمت نه خالي نه وي او هغه حکیم ذات پورې دا خبره خوند نه کوي چې موږ هسې پیدا کړي بس موږ لګیا یو او ژوند م تېر کړو شپېته کاله او څلوېښت کاله او دېرش کاله او ډوډۍ مو خوړه او بچي م پیدا کړو او ښځې مو کړې او مالونه مو ګټل او خبره ختمه شوه شیخ تا ته دا وایي وایي دا خبره یاده ساته چې الله ګوره موږ پالتو نه یو پرېښودي دغه شان چې ځئ ګرځئ نه نه الله موږ د یو لوی د یو غټ غایت او مقصد دپاره پیدا کړي چې هغه د الله بندګي ده او د هغې دپاره یې راته پیغمبران هم رالیږلي دي موږ یې دغه شان نه یو پرېښودي ځکه شیخ بیا څه وایي بل ارسل الینا رسولا الله موږ پالتو نه یو پرېښودي وایي موږ ته څه رالیږلی دی پیغمبر یې رالیږلی دی دا پیغمبر چې رالیږلی دی نو خو دې دپاره رالیږلی دی چې موږ د یو لوی مقصد دپاره پیدا شي هسې نه یو پیدا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الله وایي ما په مؤمنانو باندې ډېر غټ رحم کړی دی ډېر غټ رحم ما په مؤمنانو باندې کړی دی چې ما په دوی کې پیغمبر لیږلی دی د دوی په دې جنس کې دی د دوی په شان انسان دی يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دا پیغمبر څه کوي دوی ته آیتونه بیانوي د الله د ګناهونو نه یې پاکوي د غلطو اخلاقو نه یې پاکوي ويعلمهم الكتاب والحکمه قرآن او حدیث ورته ښایي الله د انسانان هسې نه دي پرېښودي دا پیغمبران یې رالیږلي دي دپاره چې تاسو طریقې زده کوئ د دې پیغمبرانو نه ژوند به څنګه تېری او دا صرف زمونږ امت نه الله څه وایي وان من امة الا خلا فيها نذير هر امت چې دی هر امت الله هغه بغیر د پیغمبر نه نه لیږلی هر امت دپاره الله پیغمبران را لیږلي وان من امة الا خلا فيها نذير نو دا د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی چې موږ ته څه را لیږلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لیږلی او بیا په موږ باندې خو غټ رحم دا دی چې موږ ته په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر را لیږلی دی او زه یم ستاسو د خوشحالۍ دپاره ستاسو د خوشحالۍ دپاره د یو خبره کافي ده او د فخر زمونږ دپاره دی چې الله زمونږ رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی نور ته څه غواړي د الله دومره اوچت امت کې الله موتا پیدا کړي مسلمانان یې پیدا کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان خو ډېر دي چې دعوې کوي او په هغه امتیانو کې تا ته عقیده د توحید او د سنت نصیب کړې ده تا ته عقیده د قرآن او د حدیث نصیب کړې ده زه یم چې ما ورته د مرګه پورې دا سجده ولګو که نه نو بیا هم د الله سبحانه وتعالی د دې نعمت موږ شکر نشو ادا کولی نو شیخ وایي ښه دا خبره یاده ساتئ چې د نه یېرېږي نه اولنۍ خبره څه ده وایي الله موږ پیدا کړي او موږ له رزق را کړی دی او موږ یې پالتو نه یو پرېښودي بلکې موږ ته پیغمبر را لیږلی دی فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار چا چې د دې پیغمبر ومنله چېرته به ځي جنت ته به ځي او چا چې د دې پیغمبر نافرماني وکړه هغه به جهنم ته ځي دا خبره یاده ساتئ سبحان الله د دې پیغمبر دا خبره او د ده تابعداري ګورې معمولي مه ګڼئ زمونږ د اوازونه بوغ شو په دې مسله باندې او د اکثرو خلکو زمونږ سره په دې باندې ورانه تاسو په هر ځای کې حدیث کوئ تاسو په هر ځای کې دا وایئ پیغمبر دا وایي او پیغمبر دا وایي موږ د دې د لاسه دا خبره کوو ځکه چې د دې پیغمبر چې دې ومنله جنت ته به ځي د دې پیغمبر چې دې ونه منله جهنم ته به ځي داسې معمولي خبره نه ده او په دې ته زه دلیل ښودی شم په قرآن نه الحمدلله تلک حدود الله ومن یطع الله ورسوله او چا چې اطاعت وکړو د الله او د الله د پیغمبر
يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. چا چې ومنله د الله او د الله د پیغمبر، الله به هغه جنتونو ته ننباسي چې د هغې نه لاندې ولي بهیږي. نو د پیغمبر په تابعدارۍ کې جنت دی او د پیغمبر په نافرمانۍ کې جهنم دی. په دې باندې دلیل شتي. ومن يعص الله ورسوله، او چا چې نافرماني وکړه د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ويتعد حدوده، او د الله د پولو نه واوړېدو، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، الله به داسې جهنم ته ورننباسي چې دی به همیشه په هغه اور کې او د ده لپاره دردناک عذاب دی، یا ذلیله کوونکی عذاب به د ده لپاره. شیخ رحمه الله تاته وی، مؤلف رحمه الله، امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تاته وی یاده که دا خبره الله ته پیدا کړی، الله د رزق در کړی دی، ته اسې نه یې پرېښودی، پیغمبر یې در لېږلی دی. د دې پیغمبر چې دې ومنله جنت ته به ځي، د دې پیغمبر چې دې ونه منله جهنم ته به ځي. ځکه موږ بار بار دا خبرې کوو چې د پیغمبر د خبرې په مقابله کې د بل چا خبرې مه ذکر کوئ. چې د پیغمبر خبر راله سمعنا واطعنا، منګ ومنله، منګ پې عمل کوو، نه به تې مخکې کېږي نه به تې شاته کېږي. والدلیل، والشیخ په دې باندې دلیل راوړي، په دې مسله باندې چې الله موږ اسې نه یو پرېښودي، موږ ته پیغمبر را لېږلی دی. قرآن نه پې دلیل راوړي. سورة المزمل، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. موږ تاسو ته داسې پیغمبر در لېږلی دی لکه څنګه چې موږ پیغمبر لېږلی و چا ته؟ فرعون ته. فرعون ته الله څوک لېږلی و؟ موسی علیه السلام. لکه څنګه چې موسی علیه السلام الله خپل امت ته لېږلی و، الله وایي دقه شان ما تاسو ته هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لېږلی دی. ما تاسو پالتونه یې پرېښودي، تاسو ما اسې نه یې پرېښودي چې ځې خپلې مزې کوئ او چرچې کوئ. نه، دا اولنۍ مسله شوه. څوک به بیانه کړي ما ته؟ اسې نه یو پرېښودي، بلکې موږ ته پیغمبر را لېږلی دی چې چا د هغه ومنله جنت ته به ځي، او چې چا چې ونه منله هغه به جهنم ته ځي. فایده څه شوه دې خبرې؟ دغه اولنۍ مسله شوه. شیخ رحمه الله څو مسلې ویلې وي؟ درې. وی درې مسلې یادې که. اولنۍ پکې دا شوه، دې فایده دا شوه تا ته دا وایي یاد ساته دا خبره، ژوند به د خپلې مرضۍ مطابق نه تېرې، بلکې پیغمبر را لېږلی دی، پیغمبر خبره واضحه کړې ده، ژوند به د پیغمبر د اقوالو، افعالو او د هغه د سنتو مطابق تېرې. دا بس خلک وایي که نو حریت، ازادي. زمونږ شریعت موږ له ازادي را کړې ده، خو هغه ازادي هم د شریعت په حدودو کې دننه ده. زمونږ سره ګوره داسې ازادي نشته چې څه دې زړه غواړي هغه کوه، بلکې ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روانې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ وایي الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر. دنیا د مؤمن دپاره څه دی؟ جیل دی، او د کافر دپاره جنت دی. ولې جیل دی؟ ځکه چې جیل کې انسان د خپلې مرضۍ مطابق ژوند نشي تېرولی. ته په دې دنیا کې داسې آزاد نه یې ګورې لکه مخکې ورځو کې چې هغه چغې خلکو والې که نه، میرا جسم میری مرضي. څه شی میرا جسم شی میری مرضي؟ دا جسم چې موږ له چا را کړی دی دا هم د الله دی. دا جسم د چا دی؟ د الله دی. په دې کې دنه دا روح د چا ده؟ دا هم د الله ده. او دا جسم به چلیږي هم د الله د مرضۍ مطابق. ما تاسو ته په اولو ورځو وایي چې د شیخ رحمه الله دا کتاب ډېر قیمتي کتاب دی. صحیح ده چې دا خبرې داسې واضح او مختصر دي، خو بنیادي مسایل دي. اوس ګوره څومره ښکلې خبره یې تا ته بیان کړه. وایي ګوره دی باندې ځان پوه کړه چې الله ستا خالق دی، ستا رازق دی، ته هسې نه یې پرېښودی، پیغمبر یې را لېږلی دی. د دې پیغمبر چې دې ومنله جنت ته به ځي، چې د دې ونه منله جهنم ته به ځي. تا ته وایي د دې پیغمبر لار مضبوطه را ونیسه. اوس دویمه مسله، الثانیه أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا خبر یاد ساته، الله په دې نه دی راضي، الله دا نه غواړي چې د هغه په بندګۍ کې دې د هغه سره څوک شریک کړی شي، که هغه نږدې ملایکي او که هغه را لېږلی شوی پیغمبري، الله یو هم نه غواړي. واضح شو که بیا درته ووایم؟ دویمه مسله دا ده
وی الله په دې نه دی راضي، الله دا خبره نه خوښوي، الله دا نه غواړي چې د هغه سره دې په عبادت کې څوک شریک کړی شي، اگر که هغه نږدې ملایکي او اگر که هغه رالیږلی شوی پیغمبري. که پیغمبر هم دی خو د الله سره به نه شریک کې، که ملایک هم دی خو د الله سره به نه شریک کې. ان یشرک، شرک. که څوک ډېر وضاحت غواړي د شرک په باره کې، نو الحمدلله ما په دې باندې ځان له سلسله وار ماته ښکاري 3 بیانونه ما کړي دي که 4 د شرک تفصیل او وضاحت ما کړی. هغه شان تفصیل موږ بیا دلته نشو کولی، هغې ته بیا رجوع وکړئ. شرک په اصل کې څه ته وایي؟ په لغت کې، په لغت کې برخې ته وایي. په لغت کې څه ته وایي؟ برخې ته. شرک سهم، سهم په عربي کې برخې ته وایي، حصه د یو شي برخه. لکه کله چې 2 کسان یو ځای کاروبار کوي، نو موږ څه وایو؟ د دواړه څه دي؟ شریکان دي. یعنې د ده پکې هم برخه ده او د ده پکې هم برخه ده. نو واضح شوه لغت کې معنی برخه ده، او په داسې چې اصطلاح کې وی د الله په خصوصیاتو کې د الله سره برخهداران جوړول، دې ته شرک وایي. دی مختصر او آسان تعریف دی، اگر که نور تعریفونه هم شتي. د الله په خصوصیاتو کې د الله سره برخهداران جوړول، چې برخه یا چې شرک څه ته وایي؟ شرک برخې ته وایي. یو کار د الله خاصیت دی او ته پکې برخه مخلوق لم ورکې، نه، د الله په یو کار کې د مخلوق برخه نشتی. زموږ د مشرانو کې به بعضو دا خبرې کولې، اوس خو الحمدلله ختمې شوي دي. وایي د پلاني د الله سره څه ده؟ برخه ده. د ده وایي د الله سره برخه، دا برخې مرخې ګوره نشته د الله سره. د الله په ملکیت کې، د الله په باچایي کې، د هغه په بندګۍ کې، د هغه په اسماء و صفاتو کې، د هغه په الوهیت کې، که هغه عبودیت دی، هر قسمه چې د الله خصوصیت دي، په دې کې د الله سره د سره شریک او برخدار نشتی. ځکه شیخ رحم الله وضاحت څه وکړو؟ وی لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. که نږدې ملک ته، نږدې ملک څوک ته په ملایکو کې؟ په ټوله نږدې جبریل علیه السلام دی. جبریل علیه السلام د الله سره برخه نشتی. د الله په باچایي کې د جبریل علیه السلام برخه نشتی. ولا نبی مرسل، اگر که رالیږلی شوی پیغمبري، او په دې رالیږلی شوي پیغمبرانو کې ټول نه غوره څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله په باچایي کې برخه نشتی. ځکه قرآن کې دا ویلي که نه، قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا. ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې زما خو د خپل ځان دپاره هم د فایدې او د نقصان مالک نه یم. الله ووایه د پیغمبر دې خلکو ته چې زه د خپل ځان دپاره د فایدې او د نقصان مالک نه یم. نو دا خبره یاد ساته. دویمه مسله څه شوه؟ الله نه دی راضي په دې باندې چې څوک د هغه سره په عبادت کې څوک شریک کړي. بیا شرک په 2 قسمه ده، ما خو تاسو ته بیان کړی، واضح دی. په څو قسمه دی شرک؟ 2 قسمه دی، شرک اکبر او شرک اصغر. شرک اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه خارج کوي او ټول اعمال ولا بربادوي. او شرک اصغر هغه دی چې هغه ته د اسلام نه وباسي، خو ډېر خطرناک دی، نږدې کوي د هغه ګډ شرک ته، او صرف دغه عمل برباد شي. کوم کې چې راغلی د مثال به هغې ریاکاري ده. ریاکاري دا شرک دی او شرک اصغر دی، خو دغه عمل ورسره برباد. شرک اکبر لکه اوس مثال کې غیر الله ته سجده لګول، غیر الله ته رامدد شوی. د دې وضاحت انشاءالله پر روان درسونو کې را روان دی. د شرک ښه وضاحت به موږ کوو او ښه تفاصیل به بیانو. خو دلته مختصر یاد ساته چې شرک په څو قسمه دی؟ په 2 قسمه دی. یو شرک اکبر دی او دویم شرک اصغر دی. او ما تاسو ووایي چې کتاب التوحید شرحه چې ما کومه کړې ده، او د شرک په باره کې ما سلسله وار یو 4-5 بیانونه هم کړي دي، هغې ته به رجوع وکړئ. هلته ما د شرک ښه مکمل تفصیل بیان کړی دی. د امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو کتاب دی القواعد الاربع، 4 بنیادي قاعدې د عقیدې په باب کې، او ما د هغې وضاحت کړی و الحمدلله. شروره کې چې کله هغه یو دوره وه، علمي دوره، او زه هغې له تللی وم، نو په هغه دوره کې ما هغه 4 قاعدې او بنیادونه ما بیان کړي و، د هغې وضاحت مې کړی. ډېر قیمتي کتاب دی. په هغه کتاب کې د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو خبره کړې، ډېر ناشنا خبره.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. وإيه مسلمانه چې کله ته په دې خبره پوه شوې چې الله ته د څه لپاره پیدا کړی، د عبادت لپاره، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحید. نو بیا ځان په دې باندې پوه وکړه چې عبادت ستا د هغه وخته پورې عبادت نه دی چې څو پورې پکې توحید نه وي. هغه عبادت ته سره عبادت نه دی چې څه پکې نه وي، توحید پکې نه وي. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لکه څنګه چې مونځ نه دی چې څو پورې اودس نه وي، مونځ نه دی چې څو پورې اودس نه وي، دغه شان عبادت نه دی چې څو پورې په هغې کې توحید نه وي. دا ډېره ناشنا خبره کړې ده. خو اوس یو سړی په منځه ولاړ دی، اودس یې مات شو، هوا ترې لاړه، یا بل څه داسې کار وشو چې هغې سره اودس ماتېږي، مونځ یې څه شو؟ تاسو څه وایئ غلي؟ مونځ یې ختم شو که نه؟ یو سړی په منځه ولاړ دی، اودس یې مات شو، مونځ یې څه شو؟ ختم. یو سړی عبادت کوي او شرک یې پکې وکړو، عبادت یې څه شو؟ ټول دړې وړې شو، ټول عبادت یې دړې وړې شو. نو ځکه دې ځای کې تا ته شیخ رحمه الله وایي یاده ساته دا خبره چې الله دا نه غواړي چې د هغه سره دې څوک په عبادت کې څوک شریک کي، کائنا من کان، که هغه پیغمبر دی او که هغه څوک دی، که هغه نږدې ملایک دي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الله د مشرکانو مبارک وي د مشرکانو دا خبره کړې ده چې الله د ملایکو نه بچي نیولي دي، لوڼې یې نیولي دي. الله وی سبحانه زه خو پاک یم د دې نه، بل عباد مکرمون، دا خو ډېر عزتمن بندګان دي زما. څه دي؟ الله ورته څه ووایي؟ بندګان یې ورته ووایي. نو بندګان د الله سره برخداران جوړېدی شي؟ نشي جوړېدی. ځکه الله وی لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. الله وی دا ملائک څنګه زما لوڼې شوې او دا ملائک څنګه زما سره شریکان کوي، تاسو د دې ملائکو څنګه برخه د زما په بچایي کې؟ دا ملائک خو زما د خبرې نه مخکې کېدی نه شي، زه چې ورته څه ووایم حقه کوي. نو چې یو مخلوق الله ته دومره محتاج دی او دا قمقل راولګېدو، هغه محتاج مخلوق یې د الله سره څه کو؟ هغه یې شریک کو. او نه پیغمبر د الله سره شریک کېدی شي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الله دا كيدي نشي چې یو انسان له زه کتاب ورکم، نبوت ولا ورکم، وحي ورته وکم، او دې بیا خلکو ته وایي چې زما بندګي کوئ؟ نه کېدی نشي. پیغمبران چېرته دا نه وایي چې زما بندګي کوئ، ما د الله سره شریک کوي، بلکې پیغمبران څه وایي؟ بندګي د چا وکوئ؟ د الله سبحانه وتعالی وکوئ. د ټولو پیغمبرانو یو دعوت دی چې بندګي به صرف د الله کوئ او د الله سره به هیڅوک نه شریک کوئ، هیڅوک په هیڅوک کې دنه ټول راغلي. په دې کې رد دی په صوفیانو باندې او په قبر پرستو باندې او په هغه خلکو باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سره شریک کړی. بله شرک اقسام دي، یو خو دغه قسم دی چې د شرک په یو لوی شرک ته، دویم څه دی؟ وړوکی شرک دی، شرک اکبر، شرک اصغر. یو بل تقسیم هم شته د شرک. یو شرک دی په عقیده او په وینا کې، او یو شرک دی په اعمالو کې، او د هغې وضاحت به درته وکړم. شرک په عقیده کې څنګه دی؟ لکه شرک التعطیل. شرک التعطیل څه ته وایي؟ لکه فرعون وی وما رب العالمین، څوک دی رب؟ د سره رب نه منو، انکار یې ته وکړو، دا شرک دی. دغه شان شرک د شرک الفلاسفه، فلسفې والا، چې هغوی دا وایي چې بس د دنیا دغه شان را روانه ده او د خپل طرف نه هر څه داسې ترتیب را روان دی، قدم العالم هغوی یادوي. دا هم شرک دی. دغه شان وحدة الوجود والا، وحدة الوجود چې الله په هر مخلوق کې دننه دی، والعیاذ بالله. لکه ابن عربي دا عقیده وه، د ابن سبعین، العفیف، التلمساني، او دغه شان ابن الفارض، دا غټ ملحدین تیر شوي دي، او وحدة الوجود عقیدې والا تیر شوي دي. دا شرک دی. دغه شان اهل التعطیل والا، اهل التعطیل څوک دي؟ چې څوک د الله دپاره صفات نه مني، د الله دپاره نومونه نه مني، دا مشرکان دي.
یو سړی به چې دوی څنګه شرک وکړو. ځکه علما دا وایي اهل السنه والجماعه ولا دا خبره کوي وی المعطل يعبد عدما. معطل چې څوک د الله دپاره صفات او نومونه نه ثابتوي که نه دی د یو عدم شي یعنې هېڅ نشتي د هغې بندګي کوي خو مشرک شو که نه. دغه شان تمثیل شرک التمثیل. شرک التمثیل څه ته وایي؟ الله دپاره صفات او نومونه داسې ثابتول لکه د مخلوق دپاره والعیاذ بالله. موږ د الله دپاره نومونه او صفات ثابتوو خو څنګه؟ بغیر د کیفیت بیانولو نه، بغیر د تمثیل نه، بغیر د مثالونو نه، بغیر د تشبیه نه. نو ځکه علما وایي الممثل یعبد وثنا. څوک چې د الله تشبیه د مخلوقاتو سره ورکوي نو دی د بت بندګي کوي. دا ټول شرک دی. شرک په اعمالو کې راځي، دا خو واضح دی. لکه شرک په دعا کې غیر الله ته چغې وهل، یا رسول الله مدد، یا فاطمه مدد، یا علی مدد، پیر بابا را ورسي، دا ټول شرک دی که نه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله د مشرکانو مبارک وي وایي چې کله کشتۍ ته وخیږي او سخته پرې راشي نو چا ته چغې وایي؟ الله ته چغې وایي. او چې کله وچې ته شي نو بیا غیر الله ته چغې وایي. دا شرک ته په عمل کې، شرک ته په څه کې؟ په عمل کې غیر الله ته چغې وهل. شرک په عمل کې داسې وي په محبت کې شرک، لکه د چا سره دومره محبت کول چې د الله د محبت نه ورسره هم زیات محبت کوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بس خلک هغه دي الله وي د الله سره شریکان جوړ کړي دي او د هغوی سره محبت کوي د الله د محبت نه زیات محبت. د درګاهونو او دربارونو والا او د قبرونو والا او د زیارتونو میارتونو والا دوی ګورې د دې خپلو باباګانو سره او د دې خپلو باطلو معبودانو سره دومره محبت کوي چې دومره د الله سره هم نه کوي. تاسو به لیدلي که نه چې تو ته د الله په نوم قسم وخوره خوري، خو چې ورته وایې د بابا په نوم قسم وخوره وایي تباه کوې مس. دلیل یې په دې باندې چې د الله سره دومره محبت نه کوي. دغه شان په اعمالو کې شرک داسې دی الشرک فی الطاعه والتشریع. یو شی حلالول او حرامول دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. او ته د الله سره په دې کې څوک شریک کړي. لکه الله د یهودو نصارو مبارک کې څه وایي؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. یهودو نصارو کې دا بیماري وه چې هغوی خپل مولیان او پیران د الله سره شریک کړي وو. هغوی به یو شی حلال کو دوی به ورته حلال وي، هغوی به یو شی حرام کو هغوی به ورته څه وي؟ حرام به ورته وي. دې ته به یې نه کتو چې الله څه وایي. او کله چې دا آیت عدي ابن حاتم رضی الله عنه واورېدو چې د یهودو نصارو خپل مولیان او پیران د الله سره شریک کړي دي، ارباب یې جوړ کړي، یو قسمه رب به یې جوړ کړی د مولان او د پیر نه. هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې اما انهم لم یکونوا یعبدونهم. وی یا رسول الله هغو خو به بندګي نه کوله د هغوی. الله چې وایي چې د پیرانو او مولیانو نه دوی ارباب جوړ کړي، رب یې جوړ کړی. مونږ خو د مولیانو نه او د پیرانو نه داسې معبودان خو نه و جوړ کړي. انا لسنا نعبده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الیس یحرمون ما احل الله فیحرمونه ویحلون ما حرم الله فیستعملونه. وی دی مولیانو او پیرانو چې به یو شی حرام کو الله به حلال کړو نو تاسو به حرامو که نه؟ یا موږ به حرامو. وی دوی چې به یو شی حلال کو الله به حرام کړو تاسو به حلالو که نه؟ یا موږ به حلالو. وی فذلک عبادتهم، دقه عبادت دی که نه. دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. دغه شان شرک په عمل کې داسې هم راځي الشرک فی الاراده والقصد. په اراده او په قصد کې شرک کول. اراده کې شرک څنګه راځي؟ لکه یو شی د الله حق دی او په کار دا دی چې دغه حق د الله خالصي، یو سړی په هغې باندې عمل دې دپاره کوي چې څه دنیوي فایده ورته میلاو شي. خلک یې صفتو کې دا هم شرک دی. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. څوک چې دنیا غواړي په خپل عمل سره دا یو قسم شرک دی. عبادت ولې کوي چې دنیا ورته میلاو شي، عبادت ولې کوي چې خلک یې صفت وکړي، عبادت ولې کوي چې شهرت ورته میلاو شي. حالانکه عبادت د الله خالص حق دی. په کار دا چې د عبادت خالص د الله د رضا دپاره کړی وي. دا مې ستاسو ته یو فایده ذکر کړه چې د شرک نور اقسام هم شته.
لکه یو خو په دې اعتبار سره دا خو مشهور تقسیم دی د شرک چې یو شرک اکبر دی او بل شرک اصغر دی، خو یو دا تقسیم هم دی، شرک په عقیده او په قول کې او شرک په اعمالو کې. اوس په دې باندې مؤلف رحمه الله دلیل راوړی چې الله دا نه خوښوي چې د هغه سره دې په عبادت کې څوک شریک کړی شي. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. او یقینا جمعتونه د چا دي؟ د الله د پاره دي. جمعتونه د الله کورونه دي. وأن المساجد لله، مساجد جمع د مسجد ده، او جمعت ته مسجد په دې ویل کې یعنی د سجدې لګولو ځای، د سجدې لګولو ځای. او دا دلیل دی په دې باندې چې سجده یو لوی عبادت دی، ځکه چې د هغه سجدې نه نوم کېښودی شو مسجد، حالانکې په منځ کې رکوع هم شتي، په منځ کې قیام هم شتي، په منځ کې دعا هم شتي، په منځ کې تلاوت هم شتي، خو نه د سجدې نه ځای نوم واخیستی شو، نو څه ورته ویلی کېږي؟ مسجد. وأن المساجد لله، او جوماتونه دي د الله دپاره. فلا تدعوا مع الله احدا، نو د الله سره به بل څوک نه رابلئ. الله دا نه خوښوي. دی په دې باندې دلیل راوړو چې الله دا نه خوښوي چې د هغه سره دې څوک شریک کړی شي. فلا تدعوا مع الله احدا، احدا یې راوړی دی، د الله سره مه رابلئ څوک. ځکه علما وایي، لغت والا وایي، او په دې باندې علما او طلاب علم ښه پوهېږي، وایي دلته نکیره په سیاق د نهي کې راغلې ده. احدا دا نکره دی، او سیاق فلا تدعو مع الله دا نهی ده. نو نکره په سیاق د نهی کې چې راشي نو تفید العموم، عموم پکې دننه راغی، هر څوک چې هر څوک، او په هر څوک کې دننه ټول مخلوق راغی، د الله نه علاوه چې هر څوک دي هغه ته الله سره نشي شریک کولی. مخکې وی کنه شیخ رحمه الله څه وی؟ وی که هغه نږدې ملک دی او که هغه رالیږلی شوی پیغمبر دی، نو چې ملایکو کې ورسره څوک نشي شریک کولی، پیغمبر ورسره نشي شریک کولی، نو بیا ستا دا باباګان او دغه اولیاء الله او دغه پلانې او علانې به ورسره څنګه شریک شي؟ الله سره هېڅوک نه دی شریک. الله یک یوازې دی. قل هو الله احد، ووایه هغه الله یک یوازې دی. الله الصمد، بے حاجت دی، مخلوق